نننۍ ویډیو د فیسبوک په باره کې ده. تاسو څنګه کولی شئ چې خپل فیسبوک آی ډي د هیک کېدو نه وساتئ. نو د دې لپاره به تاسو څه وکړئ، د فیسبوک آی ډي کارت به جوړوئ او د فیسبوک آی ډي کارت به هم په دغه ویډیو کې تاسو طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي کارت جوړ کړئ. نو د کوم ملګري چې فیسبوک کې ویډیو ګوري نو د ویډیو په کمنټ کې به ما لینک درکړی وي، تر هغه ځای به دا تاسو په ډېرې اسانۍ سره به تاسو کروم ته راشئ. کله چې کروم ته راغلئ بیا به دلته تانه یو کارت خوښ کړئ، تاسو کوم دغه کې جوړول غواړئ، په کوم انټرفیس کې جوړول غواړئ. دلته تاسو ته ښکارېږي ما په هر یو ویل ګوته راواچوله، خو زما پکې دا یو ډېر خوښ دی، زه پکې ځانه دا سلیکټ کوم. نو تاسو به دا یو کارت سلیکټ کړئ. کله چې کارت سلیکټ کړو تاسو ته ښکارېږي ما کارت سلیکټ کړی دی، بیا به لږ کوز راشئ. کله چې لږ کوز راغلی تاسو ته ښکارېږي دلته نیم به خپل ورکړئ، خپل فیسبوک د آی ډي نیم به ورکړئ. کله چې د فیسبوک د آی ډي نیم ورکړو تاسو ته ښکارېږي اوس زه دلته خپل فیسبوک آی ډي نیم ورکوم. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. دلته چې تاسو کله خپل نوم ورکړو بیا کوز دا میل دی، که ښځې جوړوئ نو بیا به فیمیل او میل سړي دپاره راځي. بیا به کته دلته خپل برث ډے ورکړئ، تاسو ته ښکارېږي په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړو بیا به تاسو خپل لوکیشن ورکړئ، دا کته لوکیشن به تاسو ته ښکارېږي. زما دی خو تیار ما خپل ورکړو، تاسو به ورته خپل لوکیشن ورکړئ. کله چې خپل لوکیشن ورکړو تاسو ته ښکارېږي ما خپل لوکیشن ورکړو، بیا به تاسو څه وکړئ چې خپل فیسبوک ته به راشئ. تاسو ته ښکارېږي کله چې تاسو خپل فیسبوک ته راغلئ تاسو ته ښکارېږي زه دلته خپل فیسبوک آی ډي ته راغلم، تاسو ته ښکارېږي بیا به تاسو راشئ دا تصویر به پکې پیدا کړئ، دا کوم تصویر چې تاسو خپل په دې دغه لګول دی تاسو به پکې خپل دا تصویر پیدا کړئ. نو دا تصویر دلته ما سره پیدا شو، بیا به تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. کله چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړو تاسو ته ښکارېږي دلته به تاسو څه کوئ، لینک پتی کاپي کړئ، کاپي لینک په وهئ. کاپي لینک چې ووهو بیا به واپس راشئ هغه کروم ته به راشئ. دا کروم موږ سره خلاص دی، تاسو ته ښکارېږي. تاسو چې کله خپل فیسبوک د تصویر کاپي کو نو بیا به تاسو وکړئ په دې کته فیسبوک باندې به کلیک کړئ، دا لیکلي تاسو ته ښکارېږي په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړو دا به داسې څه کوئ، داسې به ونیوئ، دلته به پیسټ کړئ. دلته چې کله ما دا پیسټ کړو تاسو ته ښکارېږي تاسو به دلته بیا پیسټ کړئ او دلته بیا به لاندې راشي سینډ دا به ووهئ. دې من چې کله تاسو کلیک کړو تاسو ته ښکارېږي بیا هم دغه دا وغواړي تاسو به ورته بیا څه کوئ، دی به ورته بیا ورکوئ. بیا چې کله دی ورکړو بیا په دې سم بیټ باندې کلیک کړئ، سم میټ په دې باندې به تاسو یو وارې کلیک کړئ. کله چې په دې باندې یو وارې کلیک وکړو خو رښتیا دلته بیا دا غواړي ستاسو یو تصویر غواړي فایل چوز فایل، دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې به یو وارې کلیک کړئ، تاسو ته ښکارېږي سلیټ زما ګرلۍ اوس دې ته خلاصه شوه. تاسو به خپل د ګرلۍ نه یو تصویر راوالئ، اکثر موبایل یې بدلي نو تاسو خپل موبایل ته به خپل د موبایل نه به یو تصویر راواخلئ. دلته زه دې ته یو تصویر اوس راخلم. کله چې ورته هلته تاسو تصویر راوست بیا به تاسو داسې انټرفیس راشي، بیا به تاسو سبمیټ باندې کلیک کوئ. څنګه تاسو ته ښکارېږي ما په سبمیټ باندې کلیک کړو، کته په دې شنه اپشن باندې به کلیک کوئ، په دې سبمیټ باندې به یو وارې کلیک کوئ. چې کله تاسو هلته نه دغه وکړو دا خپل تصویر راواخیستو بیا به تاسو په دې څه باندې کلیک کوئ، په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. تاسو ته ښکارېږي ما په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو، اوس دا تاسو ته ښکارېږي دا اوس موږ سره چېرته روان دی، دا موږ سره ګرلۍ ته ورسېد. اوس به زه لاړ شم ګرلۍ کې به تاسو ته وښیم چې زمونږ آی ډي کارت څنګه جوړ تاسو ته ښکارېږي زمونږ آی ډي کارت څه شو، مکمل جوړ شو. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل څه وکئ، آی ډي کارت جوړ کړئ او خپل آی ډي د هیک کېدو نه بچ کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای پاک په امان.